زموږ د پښتو ژبې ټولګی شپاړلسم درس. سلام زده کوونکو، څنګه یاست؟ په خیر راغلی. مننه ښوونکی، موږ ښه یو، ته څنګه یې؟ مننه، زه هم ښه یم. نو اوس به خپل شپاړلسم درس ته راشو. ښه زده کوونکی سهار وختي له خوبه پاڅیږي. لومړی اودس کوي، خپل غاښونه مینځي، بیا د لمانځه لپاره مسجد ته ځي او ورزش کوي. د مور، پلار، ښوونکو او مشرانو درناوی کوي. خپل درسونه لولي. له خپلو ملګرو سره ښه چلند کوي. ښه زده کوونکو، زه یو ځل بیا تاسو ته لولم. ښه زده کوونکی سهار وختي له خوبه پاڅیږي. لومړی اودس کوي، خپل غاښونه مینځي، بیا د لمانځه لپاره مسجد ته ځي او ورزش کوي. د مور، پلار، ښوونکو او مشرانو درناوی کوي. خپل درسونه لولي. له خپلو ملګرو سره ښه چلند کوي. ښه زده کوونکو، څوک کولی شي چې نننی درس تشریح کړي؟ زه ووایم ښوونکی. ووایه یوسف جانه. ښه زده کوونکی سهار وختي له خوبه پاڅیږي. لومړی اودس کوي، خپل غاښونه مینځي، بیا د لمانځه لپاره مسجد ته ځي او ورزش کوي. د مور، پلار، ښوونکو او مشرانو درناوی کوي. خپل درسونه لولي. له خپلو ملګرو سره ښه چلند کوي. آفرین یوسف جانه. کوم بل څوک هم شته چې نننی درس تشریح کړي؟ زه ووایم ښوونکی. ووایه محمد جانه. ښه زده کوونکی سهار وختي